افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې مې کړه دې جانان افغانستان. سلامونه علیکم احترامات هیله د ټول بروغ جوړ او صحتمن وي دوستانو. په نن درس کې رنګونه وایو چې رنګونو ته څه وایي او څنګه کولی شو پوښتنه وکړو چې دا شی کوم رنګ لري، یا چاته جواب ورکړو چې زما کالي یا زما جامه داسې رنګ لري، یا چاته ووایو چې زما دا رنګ کاله یا جامه پکار ده. راځو شروع کړو. دی فاربه رنګ، دی فاربن رنګونه، د مفرد ده او د جمع ده. ګلب زیړ رنګ ته وایي، وایس سپین رنګ، روت سور رنګ، شوارز تور رنګ، اورنج نارنجي رنګ. راځو ادامه ورکړو. چینل در سره سبسکرایب کړئ دوستانو، ځکه په سبسکرایب کولو سره تاسو هیڅ وخت نه نیسي او هیڅ مصرف نه راځي، صرف څو ثانیې وخت مو نیسي ترڅو تر ټولو پورې نوې ویډیوګانې زه اپلوډ کوم هغه تاسو ته ورسیږي. دی فاربن رنګونه: ګرین شفتالي، براون نسواري، بلو ابي، لیلا دغه رنګ ته وایي لیلا، نه پوهېږم چې په پښتو کې څه ورته وایي. ګرو خاکي. ښه، هغه دوستانو هغه مهم رنګونه چې باید نومونه یې زده کړو. اوس راځو چې څنګه چا نه پوښتنه وکړو چې دا شی کوم رنګ لري. ښه، دوچ فون A1 bis C1 دوچ الماني ژبه له E1 نه تر C1 پورې. welche Farbe hat das Auto دا موټر کوم رنګ لري. پوښتنه یې کړې ده، وایي دا موټر کوم رنګ لري. das Auto ist rot دا موټر سور ده. welche Farbe hat der Vorhang دا پرده وایي کوم رنګ لري. Vorhang هغه ته وایي دا پردې ته وایي. der Vorhang ist braun پرده نسواري ده. دا دوستانو هغه جملات چې څنګه چا نه پوښتنه وکړو چې دا شی کوم رنګ لري. دا د نن ورځې درس. تر بیا او بلې ویډیو، د الله په امان.